واده په ډنګ مړی په جړا مزه کوي. دا د واده خبره یو طرف ته د مړي خبره راواخله. مړی په جړا مزه کوي. پلار دې مړ دی ته جاړې، مور دې مړه ده ته جاړې، خاوند دې مړ دی ته جاړې، ما یې ځکه جاړې ته پلار پسې خپای، ما یې ځکه جاړې مور پسې خپای، ما یې ځکه جاړې خاوند پسې خپای. دا خو نن پوه شم ته مړی په جړا مزه کوي، ته خو مزوله جاړې. دی وی مړی په جړا مزه کوي، مزول الله دې خوشاله راولي او غمونه نه. خو که چرته غم راغی خزو ورته جړل، توجه، که چرته غم اوشو خزو ورته جړل نه په غوږ کې ورته وایا وای مفتی سردار وی چې بس کا بس کا ډیره مزه دی واغسته. دا مزوله جاړي، دا په غمونو نه دي. اور خزو په جړا کې پی ایچ ډی کړی دا مړی پروتي کنه. دا خزه جاړي 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 نو ستړي شي نه د وقفه کوي کنه، بریک کوي کنه، ټی بریک پیاله کې چا واچو ټی بریک، توجه، وقفه کوي. نه چې کله دا مړیم پروت یو خزه مشته خو ستړي شي ځان دمه کوي په دروازه نه وي خزراله. دا ناست خزه زړه کې وي دا خزه به وي چې دا چې نه ملمنه رااله چې دا لا څنګه خزه دی مړی شته او جړا نشته. نو داس یو ټپه پکې را پریدي که څوک چې زما زړه د کاڼي دي کنه د سموم یې کې. توجه، واده عبادت دی، واده بعضې خلک د واده لک په کټ کې کینې درې پیرې ښکته بره کوي، په پالنګ به خېجو، مردان کې نشته شته. او دا لکان به په پالنګ خېجوې زه به م خوښ شم. دا مزه نه کوي چې مولیانو پکې راوړې خپل عادتونه مجبوره یې. توجه، د پالنګ والا طریقه خو ته معلومه ده کنه، څو پیرې ښکته بره کوي او کنه سنت طریقه ده، خو لکه به ګوتم درې پیرې وي مثلا لږ خو درېږه. توجه، پهله په پالنګ څوک دلته څوک لاس اوچت نه کوي، دلته نه یادوم ځان له کار خرابې. پهله چې په پالنګ څوک ختلي دي واوره 14 اگست 1947 ना कबल पाकिस्तान मारिज वजूद में आने से पहले मुसलमान पलार रवानो द शरीयत मसला दर च पलार खलक जी कुल लिलमुमिनीना निगाहे झुका के चलना अंबिया की शान है. निगाहे झुका कर चल कर तो देख निस्बत बदी अंबिया किराम सर जुड़शी. उस खलक पलार तासो ना यादों خلق یادوم اوس خلق پلار څنګه زی ک پلار ولا سپ نظر رانل نو چتونو ته ګوري ک چرته الله ورحمت. توجه، مسلمان پلار روانو په هند و جنې نظر ولګي. توجه، هغه هند و جنې باندې نظر ولګي. ا د تبلیغ والا خبره وی ایمانی کمزوري پوی نشنه ظالم سلور میاشت ولګو چې ایمان دې قوي شي کنه. توجه، اندوانو پسلار استاد سلور می خو خدای مال راکې غوي ته مونږ بوتانو ته سجده کو تاسو رب ته سجده کوي. عقیده کې چې اختلاف بیا سره نکاح نه کیږي، عقیده کې چې اختلاف بیا سره نکاح هندوانو سره نکاح، يهوديانو سره نکاح، عیسایانو سره نکاح، وایا رافضیانو سره نکاح، چټو قادیانو سره نکاح، قادیانو سره نکاح. توجه، من هر جایی تاسو یک جایی من مشرکان یو تاسو موحدین یو. اور عقیده کې چې اختلاف بیا سره نکاح، بیا سره نکاح، بیا سره نکاح. الله کوئی چار سو چلی کار دی زنه خراب دی. کم زنه شبا پریکټیکل وک کم زنه سټوډنټان سو پریکټیکل کم زنه تا کم طرف دلاس کې خو ده نه تا دی بل طرف ته وختي خو دومره پریشر پراغه یو دی دلاس کې. توجه، خیر دے ہوتا ہے. توجہ، کار دلتا اندوان ہوتا شرط کی خود وی درکوئے خو شرط داری کٹ کی بدی کینو زنان آوری کناوری زنان تو ہمیک نہیں لگولی ستا آواز بزی زخواه آو نو دا اسلام صرف سڑو لراغلی بیا ودونو سلکوئے. توجہ، سخبر دا سیج دا زنانو تاوروم. توجہ، اندوانو ته کټ کې بده کینو درې پیری بده ښکته بر وکاله کوي محمود بیا دی متکم ګران کار دی درې ځله بده ښکته بر کی او خو بمبار کار دی کیږي شي در کوي. توجه، دلته یار دوست په پالن خې په قول د مفکر اسلام
مفتی محمود رحمه الله رحمتا واسعه قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافلې سرخیل عالم دین فخر دیوبند زینت المحدثین شیخ الحدیث شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت فیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا دوستی تعلق مرګرتیا د وجودي جماعت بیٹکه پوری پردي لکان کور د نه کول اسلام کې نشتا پښتو کې نشتا دا چې د پالن په دوران کې پردي لکان دن نکړه خینه ورتخه خواخي ورتخه خور ورتخه مور ورتخه اسلام دې تباک پښتو دې تباک پردي هلکان کور د نه کول نه په اسلام کې شتا نه په پښتو کې شتا توجه الته تیندوان راتاو شول اندوانو چې دا کټ څنګه اوچتاو چینه د شربت چې هغه کټ اوچتاو توجه چې کټ یې څنګه اوچتاو یو دلته هو یار دوست خدي هغه یو شان جامې واسکټي چچولي توجه الته تیندوان راتاو شول چې څنګه دا کټ اوچتاو یو هندو پکې आवाज وکړ الله ورپسې واسه دا هغه مسلمان دی چې خدای د پاره خپل دین پرې خو نن چې زمون مور خور په مسله ناستي دعا کوي زمون مور خور په دعا کې رب هغه وخت پر مرګ مره ولا سو پر د خپل بچي پالن نه لیدلی ما ته مور خور ته داونه خدل چې خاتم الانبیاء په پالن نه دي خدلی ابو بکر عمر عثمان علي حیدر صحابه تابعین ائمه اربع ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیاء اصفیاء وعده کې په پالن نه دي خدلی وایا پالن د دوه طریقه ده چا طریقه ده اور میرے نبی نے فرمایا من تشبه بقوم فهو منهم اي حشر ما كان يوصل تبصونكم اسان بدل راواله يوصل زدم شروع کړی کنه توجه لا هډي ټیم دی الله مرته ټینګ صبر وکړه ها یو منټ لکینه دا ته باندې معمولی صدقه راځي کینه یو چکر ورکړه چې هغه زلار شي خو کس به سره زی لار شي چکر و توجه ته دلته ما سره د دوالو ډیپټیو کخه تا نه دوته پوښتنه یو د پځې شتا پځې توجه پالن د دوانو طریقه ده وایي چا طریقه ده پښتون وره حجونه وکړه عمره وکړه صدقات او خیراتونه وکړه پړون به سب کې منځونه وکړه په مسجد کې اذانونه بانګونه وکړه د مسجد خدمتونه وکړه صدقات او خیراتونه وکړه واده کې چې د دوانو طریقه وکړه ان شاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندھی سره پورته کیږي حشر باندې ګاندھی سره توجه پالن د دوانو طریقه ده وایي چا طریقه ده پسوره ده چا طریقه ده نن بس په دې کلی کې پالن بنشه یو لک واجد کما امجد دا یو لک ما وادو که په پالنګونه خېږي توجه ما وادو که په پالنګونه خېږي ما ته مفتی صاحب مجبوری ده ما څه مجبوری ده ما ته خوا خیرات ته وي چې خېږي با د غاز مارکټه بس کو